مهرباني وکړئ چې څوک هم دا پروګرام ګورئ نو ماته دعاګانې وکړئ چې ما خدای پاک صحت یاب کړي، خدای مې جوړ کړي او خپلو بچو له خپل کاروبار له واپس لاړ شم. څنګه صحت دې اوس څنګه ګزاره دې شوې ده؟ اوس هسې معمولي خیر و. معمولي خیر. الله دې دله صحت درکړي. ملګرو دا وخت تاسو کتی شئ میراوس هغه ډیر زیات بیمار دی. د پیښور په یو هسپتال کې هغه داخل دی او د خپل کم مینوال چې دي کم کتونکي چې دي د هغو نه دا یو ریکویسټ کوي چې آیا ما ته ټول دوا کوئ، ځکه وایي چې کله زه ښه وم او کله به ما خلک خندول نو هر چا به زما تپوس کاو، هر سړی به زما خواله راتلو او کم ما ته دوا یا زما څه مالي امداد هغه به کوو. خو نن چې زه په کټ باندې پروت یم، نن زه په هسپتال کې داخل یم، ډیر زیات بیمار یم، نو نه خو زما تپوس له څوک راځي او نه هغه شان مینه ما سره څوک کوي لکه څنګه به چې را سره مخکې کوله. نو میراوس یو ګیله کړې ده، نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم که څوک ورسره مالي امداد کولی شي یا ورسره مالي امداد وکړئ، دې نه علاوه که د چا څه وس نه وي دوا ورته وکړئ چې الله تعالی وله روغ صحت ورکړي. ځکه میراوس وایي چې زما ډېر زیات کم شوګر چې دی هغه سیوا کېږي، ورسره مې بلډ پریشر هم آی کېږي. د دې ځای ډاکټرانو کومه وینا چې ده هغه وایي چې یو څو ورځې به مونږ ته خپل ابزرویشن کې ساتو او بیا به ګورو چې تا د هسپتال نه کور ته لیږو او یا که نور به داخل وي. میراوس سره کم په هسپتال کې 2 کسان هغه هم ورسره دي، د هغو هم دا وینا ده چې آیا زمونږ کم پلار یا څه دی هغه په دوا کې یاد ساتئ. نو تاسو ټولو ته په اخره کې ریکویسټ بیا کوم میراوس په خپل خصوصي دواګانو کې یاد ساتئ، ځکه د پیښور په یو هسپتال کې دا وخت ډیر زیات په بیمارۍ کې پروت دی.